السلام علیکم ګران مینوالو، زه یم نادي خیال او نن په نوي انداز کې یو نوې مېلمنه موږ سره راغلې ده چې هغه به تاسو سره خپلې خبرې هم کوي او سره تعارف محتاج هم نه ده. پري خان جی السلام علیکم په ما ګرانو مینوالو او زما خوږو خوږو تروړې زامنو. دې ټیم کې زموږ سره د څه تعارف محتاج نه ده، هغه که د ډرامې لحاظ سره ده، که زه د هغې هر څومره تعریف وکړم شپه ورځ به ختم شي، خو د هغې تعریف به ختم نه شي، ځکه چې هغې همیشه په سکرین باندې کار کړی دی. د سکرین د لحاظ سره، د سټیج د لحاظ سره یو ښکلې ډېره زیاته ساده باده ډرامې کړې ده، ډېره زیاته مزېداره د پښتو د کلچر مطابق هغې ډرامې کړي دي. او همیشه زما په هغې کې یو بل کار خوښ دی چې هغوی د پښتنو چې زموږ کوم لباس دی، څنګه چې شلوار کمیس او څادر او لوپټه ده، نو هغه لباس هغوی همیشه برقرار ساتلی دی. تاسو که چېرته د هغوی په کریر باندې نظر واچوئ، نو هغوی به ټول خپل کریر کې چې څومره کریر د هغوی تېر شوی په دې شوبز کې، نو هغوی به چېرته کچه پیکه لباس نه اچولی، داسې کچه پیکه لباس کې هېڅ کله هم تاسو به هغوی نه لیدلي. همیشه به تاسو هغوی په دروند لباس کې، په درنه جامه کې لیدلي، او هغوی هغه مقدار چې کوم دی برقرار ساتلی دی. نو دغه عادت پکې زما ډېر زیات خوښ دی چې کوم لکه اکثر په دې شارټکټ طریقه باندې ځان خلک د مشهورېدو ډېر زیات دا لارې اختیار کړي، شارټکټ کې راشي چې کچه پیکه لباس واچوي یا داسې حرکتونو کې. دوی ډېر زیات په دایره کې دننه اکټینګ کړی دی، ډرامو کې کار کړی دی، خو ډېر زیات په دایره کې دننه او ډېر دروند کار یې کړی دی. ډېر ښایسته اخلاق او ډېره ښایسته پرسنالټي نادیه خیال زموږ سره ناسته ده. د دې دا چینل لایک کوئ، سبسکرایب کوئ، او زه خپلو ټولو مینهوالو ته وایم دا چې څومره هم شیر کولی شئ شیر کوئ، ځکه په دې ډېرې زیاتې ښایسته ښایسته کهانیانې، ډېر درانه الفاظ او ډېر زیات ښایسته ډرامې چې کومې د تعارف محتاج نه دي. نادیه خیال پروډکشن چې کوم زموږ د دې خورجانې چینل دی، هغه لایک کوئ، سبسکرایب کوئ او شیر یې کوئ. ستاسو به ډېره ډېره مننه. په دې به تاسو ته نوې نوې کهانیانې میلاویږي، بلکل به تاسو بور کېدو له نه ورکوئ. یاد ساتئ پري خان زما ډېره ښه ملګرې ده، بلکې د خویندو نه مې هم زیاته ده، ولې چې دا په خپله قدردانه ده. نو دې سره زموږ د نورو اکټرانو شو یا زما شو یا زموږ د نورو اکټرانو شو، د هغوی قدر دې سره ډېر دی، ولې چې دا په خپله قدردانه، دا په خپله ښه ده. نو دې سره دا ټولو لکه مینه هم ده او ټول سره ډېر ښه سړیتوب، ښه اخلاق ساتي، ولې چې دا په خپله ډېره ښه جینۍ ده. نو امید لرم چې زموږ دا ټاپک به ستاسو خوښ شوي. نو نادي خیال چینل تاسو لایک، سبسکرایب او شیرینګ یې ضرور وکړئ، او داسې به ما سره زما دا ملګرې په بله ډرامه کې انشاءالله موږ به انشاءالله په ډرامه کې راځو د خیره سره، په هغې کې به تاسو قسم قسم چلونه وینئ، ناشنا ناشنا. زه به پکې بې وقوفه ښځه یم او دا به پکې هوښیاره